اولنۍ خبره دا ده چې زموږ ټول نظام تعلیم لکه دا که خلک ډیر زیات کوششونه کوي نو کوشش به دا وکړي چې یاره د رټې په پروموټ کولو کې د راټ لرننګ په پروموټ کولو کې بس هڅه کوي څه کردار به ادا کوي څه لاس او خپې به وهي د دې نه علاوه لکه مثال په طور باندې هغه مونږ چې کم څیز یادوو تخلیقیت هغه کریټیویټي هغه کریټیکل اپروچ نو ښکاري داسې د څه وجوهاتو په بنیاد باندې چې هغه لکه د مایوسي ښه شی نه دی مایوسي ګناه ده او وی آر هوپفل خو به هر حال د څه وجوهاتو په بنا باندې چې کم دی نو هغه په نظر نه راځي اولنۍ خبره خو دا ده چې دلته څوک د څه شیز ریسپانسیبلیټي نه اخلي ریسپانسیبلیټي لکه each and everyone his own responsibility لکه حالات خراب دي د څه د وجې نه خراب دي د پالیسیز د وجې نه خراب دي د امپلیمنټیشن د وجې نه خراب دي د ایڈمنسټریشن د وجې نه خراب دي د ټیچرز د وجې نه خراب دي د سټوډنټس د وجې نه خراب دي نو ذمہ داری څوک نه قبلې دا ډېره غټه المیه ده دا ډس اونینګ ریسپانسیبلیټي دا زموږ د ټولو نه غټه مسله ده بل لکه ما وکتل بلکې د ډېر وخت نه ګورو خو دا پیره مونږ چې کم دی نو د زړه په سترګو د څیزونو ته ګورو چې یاره د حالات په څنګه ښه کېږي نو که مونږ هر څه وکړو هر څومره سټرګل وکړو خو چې کله مونږ د ماشوم انټرسټ نه دی پیدا کړی په لرننګ کې نو دا لرننګ دا ټیچنګ لرننګ پروسس چې کم دی نو دا مونږ هسې به په خوله وایو هسې به مطلب دا دی چې هغه د هغه بیروني فارم چې کم دی نو د هغې د ښه کېدو دعوې به کوو چې یاره مطلب حاضري ښه شوه لږ په کلاس کې کېناستو تاسو ته پته ده چې دغه شانتې په د یورپ کې هم د دې تعلیم نه دا سر ټکېدو دا مطلب دا د ماشومان لکه مثال په طور ویلیم بلیک د انګریزۍ یو شاعر دی هغه یو پویم لیکلی دی څه زمانه کې چې کم دی ستاسو په دې کورس کې هم شامل و فرسټ ایئر کې و که سیکنډ ایئر کې و سکول بوای نو په هغه سکول بوای کې هغه شاعر ویلی دی چې یاره سهار وختي زه راپاسم لکه د ځان هغه د ماشوم ماوت پیس د ځانه جوړ کړی نو د هر څه په ما ډېر ښه لګي ګوره دا ونې دا بوټي دا ګلونه دا د مرغو دا چغارې خو چې د سکول دا نوم زه کله ما ته رایاد شي نو دا ټولې خوشحالۍ زمانه چې کم دی نو دی ویسي ځکه چې کله زه هلته لاړ شم نو but to go to school in a summer month oh it drives all joys away دا زمانه ټولې خوشحالۍ بوزي لکه ولې چې کم دی نو دا سکول دومره ډسټربینګ سټیمولس دی لکه مطلب چې دا شاګرد دی واوري نو دی ډسټرب شي نو ګوره مونږ نه یو مونږ انسانان یو مونږ په خپله په ښه ماحول کې خوشحاله یو مونږ وایو چې یاره زمونږ ښه باسي ښه افیسري نو پکار دا چې مونږ هم ماحول پرووایډ کړو د ماشومانو ته زمونږ هر وخت په تندي باندې 12 نه بجاو مونږ چې کم دی نو لږ سمایلینګ فیس او لږ داسې زمونږ کې زندګي چې مونږ کله کلاس ته ځو نو چې په مونږ کې زندګي او مونږ د ځان نه تپوس وکړو ما څومره زړه اچولی دی په دې خپل ټیچنګ کې یا په دې خپله تیاری کې نو بیا به پته ولګي چې یاره مونږ چې د ځانه تپوس وکړو د ضمیر نه تپوس وکړو نو مونږ ته به جواب میلاو شي چې واقعي کمی شته نو خبره داسې ده چې اولنی کار دا دی چې د ماشومانو انټرسټ تر څو پورې په دې لرننګ کې نه پیدا شوی هر یو پالیسي هر یو ټریننګ او هر یو ایکشنز اخیستل چې کم دی نو هغه به ناکام وي تر څو پورې لکه دا اهم سټیک هولډرز دي دا ماشومان دا د دې ټیچنګ لرننګ پروسس پارټیسپینټس دي چې د دوی د انټرسټ خیال هم پکې نه ساتلی د دوی د دلچسپۍ او د دوی د شوق خیال هم پکې نه ساتلی نو زموږ ټیچنګ لرننګ پروسس چې کم د هیڅ معنی نه لري سازشي ایلیمنټ دا دی چې د هندوستان دپاره لارډ میکالې نظام تعلیم جوړ کړی د هغوی په نظام تعلیم په دغه کې لیکلي هغه کم پریمبل چې دی په هغې کې لیکلي چې یاره موږ داسې هندوستانان تیار کړو چې ښه غلاماني ښه کلرکاني ښه حکم منونکي ښه سلوټ کوونکي ښه جی جناب ویونکي
زمون خطا بيداری کوونکی هر قسم حکم چې کوم دی منونکی چې داسې قسم خلک پیدا کو د هغې مطابق به د دوی دپاره کریکولم هغه شانتې جوړو. نو زمونږ نه اوسه پورې هغه څیز نه دی وتی. اوس خو مونږ ازاد شوي یو. تاسو ته پته ده چې دا پرټه باندې کوم څیز په ده یاد شو دا د ده کریټیویټي ډېره لاندې کړه چې څومره د ده رټه مضبوطیږي دومره د ده کریټیویټي ختمیږي. ماشوم نه دی دته کورسونه مه ختموه، دته کورس مه ختموه، دی صرف روان کا دی چې یو ځل د خپل لرننګ انیشیټ کو او دی په دې لاره روان شو، دی به سم رواني. دته بیا د استاد هم ضرورت نشته په دې زمانه کې، دته د ضرورت بیا شته نه. خو خبره داسې ده چې د سټوډنټ هم زموږ د سټوډنټ هم په ذهن کې دا خبره نشته، دی هم په هغه رټه کې پروت دی او دی وایي چې یاره بس غټه توره به وشي چې زه چېرته نقل هلکه د خدای بندګانو تر څو پورې چې دا دماغ او دا زړه او دا لاس دا دماغ دی لاس د دې دماغو مطابق کار نه دی کړی، د سره پتا کې چینج نشي راتلی. په ځان کې چینج راوله، ځان بدل کا، د نورو خلکو د بدلولو کوشش مه کوه. ګوره زه به حیثیت ځان ته وایم چې زه به ځان بدل کم، چې ځان بدل کا، ځان کې چینج راوله، په خپله کریټیو شه، کم کار چې کې نو رټه مه پروموټ کوه، بلکې وایي د سټوډنټ مدد مه کوه. د سټوډنټ دا مدد وکړه چې د سټوډنټ د خپل ځان په خپله مدد وکړي. کته چې دا خبرې کې دا تاله څوک کوي نو دغه شانې دا خو دا رایټینګ خو ستا هغه دغه دی یو موډ دی نو مطلب کوه که نه چې څنګه دا ژبه دې چلېږي داسې دا لاس چلوه لیکل کوه نو دا خو ناشنا خبره نه ده. یو ټاپک د په صحیح طریقه روان کو دی به بیا رواني. لکه په دې غم کې چې یاره کورس نه ختمیږي او راشه چې کم دی نو هغه اولنی چپټر هم صحیح طریقې سره ونه شي جو بس ماشوم بس دغه شي هغه هم کنفیوز شي او مطلب دا ده چې یو لوی غم د ده په دې سر باندې پروت وي او دا سکول دا استاز دا د ده دپاره ډسټربینګ سټیمولس د ده نوم چې دی اوري په ده باندې څه چل کېږي او بیا حساس ماشوم هغه کم چې نیچرلی ټیلنټ دی هغه هم خرابېږي د داسې قسمو ماحول سره. ویلیام بلیک د مور او پلار ته وایي په هغه زمانه کې چې ای مور او پلار او فادرز اینډ مدرز او ټیچرز ته چې دا غوټۍ نه دي چې دا وشوکې که نه نو بیا تمه ساتې چې یاره دا به ګلونه شي، شوکېدلې غوټۍ به ګلونه شي، شوکېدلې غوټۍ به ګلونه شي او بیا به د ګلونو داسې ګلونه به شي چې یاره د هغې نه به خوشبو راځي. وایي ته د دې په تمه باندې نو زه هم دا وایم چې یاره تر څو پورې تاسو د خپل مایند استعمال کړی او د خپل لاس هم د دې مایند سره هم آهنګ کړی نه صحیح ده او تاسو د خپل خوله د دې مایند سره هم آهنګ کړي نه صحیح ده نو تاسو چې کوم دی نو لکه د تعلیم سفر نشئ شروع کولی. بس دا خبرې پرېږدوئ دا ټولې خبرې بس دي، دا ټولې خبرې چې ځي نو دا تا خرابوي، په تا کې کریټیویټي ختموي، ستا کریټیویټي زیرو کوي. خبره داسې ده چې امید چې کوم دی هغه مونږ چېرته نه ختموو. hope and life are inseparable. While there is hope, there is life. Hope springs eternal in the human breast. Man never is but always to be blessed.